سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو ملګرو په تېره ویډیو کې موږ په وینډوز ټو ګو باندې خبرې کړې وې دا ډېر اهم آپشن دی او تاسو به څنګه یو پورټیبل ورژن اف اپریټنګ سیسټم ځان سره یو اس بي یا هم خپل هارډ ډیسک کې ګرځوئ تر څو هماغه سیم پلیټفارم او کوم ټول تغییرات چې هر څه تاسو کړی چې هر رقم ځای ته ځئ له هغې ګټه اخیستی شئ او ټول فایلونه هر څه له ځان سره ګرځوی شئ چې تیوري موږ په تېره ویډیو کې کار کړی او بیا مو وینډوز ټو ګو جوړ کړی هم و د کنټرول پینل لارې موږ تاسو کنټرول پینل ته راغلي یو که نه ملګرو نو په کنټرول پینل کې موږ دلته تیار وینډوز ټو ګو لرو خو بیا مو یو خبره کړې وه چې دا تاسو کولی شئ د منې خپل یو اس بي انتخاب کوي خو بیا دلته اکثره وخت وایي چې دا کمپیټیبل نه ده او زیاتره ځینې پخواني یو اس بیګانې دلته نه راجګوي نو د هغې دپاره تاسو بیا له مختلفو نورو ټولزو ګټه اخیستی شئ چې په دې ویډیو کې به موږ وینډوز ټو ګو کریټ کړو هغه هم په رپس باندې صحیح ده ملګرو نو تاسو باید لومړی وینډوز ټو ګو وپېژنئ چې تېرې ویډیو کې به موږ خبرې کړې وې چې څنګه جوړیږي او بیا یې څنګه استعمالوی شو نو که زه رپس ته راشم ملګرو تاسو سره باید رفس سافټویر واوسي د هغې لیټسټ چې کوم ورژن دی په هغې کې د وینډوز ټو ګو آپشن درکوي صحیح ده ملګرو تاسو 3.10 یا 20 دغه ورژن یې تاسو ډاونلوډ کړئ صحیح ده د رفس دا پورټیبل دی انسټالول نه غواړي تاسو د دې ویب سایټ ته لاړ شئ rufus.ie په نامه ویب سایټ دی هلته رفس سافټویر 3.10 یا 20 ډاونلوډ کړئ هغه هم په پورټیبل کې نو تاسو نور څنګه پوهیږئ رفس مو انتخاب کړی دلته زه یو اس بي اټومیټیک راجیږه کړه دیز نه به ورته زه اپریټنګ سیسټم سلیکټ کړم چې کوم اپریټنګ سیسټم دی ما سره وینډوز 10 غواړم د بوټیبل یو اس بي جوړ کړم هغه وینډوز ټو ګو وي نو ګورئ ملګرو تاسو چې کله عادي اپریټنګ سیسټم د یو اس بي ته اچوئ او بوټیبل یو اس بي جوړوئ نو هلته به تاسو دلته سټنډرډ وینډوز انسټالیشن اخلئ په ایمیج آپشن کې خو کله چې تاسو غواړئ وینډوز ټو ګو کریټ کړئ چې اټومیټیکلی د یو اس بي کې اپریټنګ سیسټم انسټال شي نو د هغه دپاره به دلته انتخابوئ ایمیج آپشن کې وینډوز ټو ګو دا به انتخاب کړئ بیا پارټیشن سټایل کم څه اخلئ جی پی ټي اخلئ که ام بی آر اخلئ ام بی آر اخلم د بایوس او یو اف آی دپاره زه نه زه جی پی ټي کاروم نو جی پی ټي اخلم صحیح ده صرف دغه یو دلته وینډوز ټو ګو کریټ کول پکار دي له هغه نه وروسته نوم یې همدا صحیح دی که نه زه به ورته وایم وینډوز 10 یا وینډوز ټو ګو فایل سیسټم انټرفیس صحیح دی او کلسټر سایز هم دومره صحیح دی یس بس دیز نه به سټارټ واخلئ چې کله مو سټارټ واخیستو ګورئ ملګرو دلته اوس د یو اس بي ته دا لږ نسبت بوټیبل یو اس بي چې جوړوئ هغه زر کېږي مګر دا وینډوز ټو ګو چې دی دا لږ وخت نیسي نو x64 کې دا خو داسې که نه چې د یو اس بي ته اټومیټیک د اپریټنګ سیسټم انسټال ورځي هلته بیا صرف اوپن کول غواړي نو شپږ اتیا که څلور شپېته چې دا څلور شپېته بیټه کې زه غواړم انسټال کړم یس دا ورته انتخابوم ګوره دلته ما ته وایي چې دا خو وینډوز ټو ګو اپریټنګ سیسټم دی کې انسټالیږي نو انټرپرایز صحیح دی په څلور شپېته بیټه کې که پروفیشنل که ایجوکیشنل زه ورته وایم پروفیشنل په څلور شپېته بیټه کې دا دیز نو کې کوم وارننګ راکوي چې هر څه به ډیلیټ شي زه ورته وایم یس دا پارټیشن ډیلیټ کېږي ملګرو او ټول فایلونه د څه ته جوړېږي نو که چېرته تاسو د کنټرول پینل چې کوم وینډوز ټو ګو دی هغه مشکلات ورکوي او وینډوز ټو ګو نه کریټ کېږي نو بیا رفس لیټسټ ورژن ډاونلوډ کړئ په هغه کې بیا تاسو راشئ او د ایمیج آپشن د وینډوز ټو ګو انتخاب کړئ سره وینډوز ټو ګو ډېره ښه جوړېږي بس دا یو اس بي دا لږ وخت نیسي شاید زما د یو اس بي سپیډ هم لږ کمزوره دی مخکې مې ما ټرای وکړه ګنټه یې ونیوله که نه نو که چېرته ستاسو یو اس بي سپیډ تیز وي بیا دومره وخت نه نیسي نو تاسو دغسې وینډوز ټو ګو کریټ کړئ بیا خو استعمال طریقه تېره ویډیو کې ته مونږ ښودلې وه چې دا یو اس بي پلګ کړئ F12 ووهئ او د انټرنل چې کوم اپریټنګ سیسټم دی هغه مه رالوډ کوئ د یو اس بي نه رالوډ کړئ تاسو ځان سره پین ډرایو کې هارډ ډیسک کې ګرځوئ هر کمپیوټر ته چې کوئ خپل اپریټنګ سیسټم رالوډ کوئ بس هغه کې تاسو خپل پلیټفارم انوایرمنټ هر څه مو برابر کړي خپل سافټویر هر څه مو پکې بس هر کمپیوټر ته چې کوئ خپل ټول انوایرمنټ ودن 2 کلیک تاسو اکسس کوی شئ انشاءالله په بلې ویډیو کې ته بل سافټویر باندې بیا طریقه ښایم